د چین پر وړاندې په یو اوور کې شپږیزې ووهلې. کوشال برټل تاریخ جوړ کړ. د نیپال ملي لوبډلې پرانیستونکي توپوهونکي کوشال برټل د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو پر مهال د چین پر وړاندې تاریخي کارنامه ترسره کړه او په یو اوور کې پرلپسې شپږیزې ووهلې. بارټل دا حیرانوونکې لاسته راوړنه د پاڼۍ په 19 اوور کې ترسره کړه چې د چین توپ اچوونکي جینژاوي پر وړاندې ټول شپږ قانوني توپونه د لوبغالي له پولې واړول. که څه هم په دغه اوور کې یو اضافي پراخ توپ هم ورکړل شو خو د بارټل بریدګره لوبه اغیزمنه نه کړه. د همدې طوفاني توپوهنې په مارټین نوموړي چټکه سلیزه هم بشپړه کړه او خپله لوبډله د سترې مجموعې پر لور باندې بوتله. له دې تاریخي کارنامې سره کوشال برټل د نیپال دوهم او د نړیوال کرکټ شپږم لوبغاړی شو چې په یو اوور کې د شپږیز وهلو ویاړ ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د سویلي افریقا ارشل ګیبز، د هند یوراج سنګ، د ویسټ انډیز کیرن پولارډ، د امریکا جیسکرن ملهوټرا او د نیپال ډیفنډر سنګ ایری هم دغه کارنامه ترسره کړې وه. په زړه پورې دا چې نیپال اوس د کرکټ په تاریخ کې یوازینی هیواد شو چې دوه بېلابېل لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې په یو اوور کې د شپږیزو وهلو ویاړ لري. د کوشال برټل د سترې لاسته راوړنې د نیپال کرکټ ته یو بل زرین باب ورزیات کړی دی.